د میدان وردګ ولایت په دشت ټوپ سیمه کې د دوه پوړیز جامع جومات د رغولو چارې پیل شوې. په دشت ټوپ سیمه کې د دغه جامع جومات چارې د یو ملي پانګوال لخوا د 15 میلیونه افغانیو په لګښت پیل شوې چې په 9 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. جمعې د لمانځه لپاره د قدرمنو علماو او د قومي مشرانو په مشوره باندې دغه نقطه مرکزي نقطه وټاکلې چې ټول مشان او د ولس دې ته ښه رسیدګي کوي. د جومات مخکې موجود و خو د مشرانو او قومي مشرانو علماو غوښتنه دا وه چې د جومات کې د ټولو ګنجایش نه کېږي، وخت نه وخت هوا یخه وي یا باران وي یا واوره وي، نو په موږ دوستانو باندې غږ وکړو که تاسو په دې کې کومک همکاري وکړئ تر څو دغه جومات لوی شي او دوستان پکې د عبادت لپاره گنجائش پکې وشي. نو مونږ او نور دوستانو په دې باندې لاس پورې کړو چې نقشې تاسو وینئ دغه جومات کې انشاءالله نن سبا چې د جامع جومات لپاره څه ضرورتونه دي پکې چې 2 منزله دی او د مکمل د ملا امام لپاره د اوداسو لپاره د موږ د خویندو لپاره او مکمل ټول ضرورتونه په نظر کې نیول شوي دي. او دغه جومات په 9 میاشتو کې جوړیږي او 15 میلیونه افغانۍ لګښت پکې راځي. پوهنتون په څنګ کې یعنې د مخ د کابل کندهار سړک ته زموږ د پدرونو مځکه دلته زموږ د ولس ټول مشران شته، د ما قبلهګاه صاحب دوستان شته، نو دوی بار بار دا ویلي چې دغه ځمکه تاسو پوهنتون لپاره وقف کړئ ځکه دا یو عام المنفعه ځای دی، د ستاسو او د ټولو ولسونو به پکې خیر وي تر څو د پوهنتون ساحه ښه پراخه شي او د کابل کندهار سړک ته لار هم پیدا کړه، ساحه هم پیدا شي. نو دوی بار بار دا غوښتنه وه، نو موږ هم د مشرانو غوښتنه ډېره په ورین تندین باندې ومنله ځکه دا یو عام المنفعه ځای دی، په ټولو باندې حق لري، دا که مسجد دی که پوهنتون دی که سړک دی که شفاخانه ده، عام المنفعه ځایونه دي، په موږ باندې حق لري، موږ د وطن پوروړي یو، الله دې موږ ته همت راکړه تر څو د خپل وطن او د خپل ولس خدمت وکړو. د پوهنتون په مخ کې د موږ ابایي مځکه وه، میراثي مځکه چې تقریبا د 2.5 کالو څخه د موږ ته په میراث باندې پاتې شوې وه، د موږ نیکونو ته بیا پسې موږ پلرونو ته موږ ته پاتې وه. نو هغلته چې کله د پوهنتون نقشه راغله، د پوهنتون دیوال راغی، هغلته موږ تقریبا 28 کاله مخکې یو د تیلو پمپ تاسیس کړی و او د تیلو پمپ تاسیس موږ تقریبا په هغه باندې 12 لک ډالر پرې مصرف کړی و. ولې کله مو چې وکتل چې د پوهنتون د دیوال هغه زینت خرابېږي، هغه پوهنتون احاطه کته کېږي، دا به مناسبه وبلله چې دا یو تعلیمي مرکز دی، د تعلیمي مرکز لپاره که موږ دغه خپله ابایي مځکه وقف کړو، دا موږ بې ځایه نه ده وقف کړې، دا مو داسې یو ادارې ته وقف کړې ده چې په هغه کې د دغه وطن بچیانو ته درس وایي او هغه چې څومره ښه ښکاره شي، هغه د دغه وطن د دغه منطقې د دغه خلکو سرلوړی دی او ټول وطن ورباندې ښه ښکارېږي. د دغه مسجد د ډبرې ایښودلو مراسمو کې د اسلامي امارات یو شمېر لوړپوړو چارواکو هم ګډون کړی و چې هر اړخیزې ویناوې یې وکړې. دا په ټولو مسلمانانو باندې لازمه ده چې د مساجدو اعمار او د مساجدو ترمیم به ټول مسلمانان په ګډه کوي. زما ورونو د الله کورونه دي، په دې باندې تشک وتلی خبره ده چې د الله کور باندې الله ډیر خوشاله کیږي. هر څوک چې د الله کور ته د هغې آبادۍ ته د دینی مراکزو د مدارس آبادۍ ته ارادې لري او قصد لري، الله تعالی د دنیا او آخرت ورته جوړ کړي. دا یو ښه احساس ده چې ورځ تر بلې پیاوړی کېږي، دا یو ښه روحیه ده چې رامنځته سوې ده، یو تر بله پیاوړې کېږي. الله تعالی دې هغه چا چې دې کې هلې ځلې کړي دي او دغه تصمیم اراده یې نیولې ده دوی ته د عوض الله تعالی دنیا او آخرت کې ورکړي. الله تعالی دې د دغه کلي خلکو بلکې د ټولې سیمې دپاره ذریعه د خیر او د برکت وګرځي. یقینا د ما آیت تلاوت کې د هغه چا په باره کې چې تعمیر د مساجدو کوي د الله تعالی لور نظیره ده. او نبی پاک صلی الله علیه وسلم روایت ما ولوست پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مسجد جوړي الله تعالی په جنت کې ورته کور جوړ کړي. بل خو د دغه سیمې اوسیدونکو د یاد مسجد لا جوړېدو خوښ دي او له نورو پانګوالو غوښتنه کوله چې په دغه سیمه کې د عامه تاسیسات هم ورغول شي. نورو ملي پانګوالو څخه هم داسې خواهش او تقاضا ده
ترڅو په همدې شکل په مسجدونو کې په مکاتبو کې په نورو عامه تاسیساتو کې په صحت په برخه کې د معارف په برخه کې او څه شي چې ضرورت وي او پانګونه وکړو همدا تقاضا لرو ته خواهش لرو ټولو ملي پانګوالونو د یادونه وړ ده چې دغه جامع جماعت ترڅنګ ملي پانګوال لخوا وردګ پوهنتون ته ځمکه هم وقف کړه.